ذو العرش المجید، اللہ عرش والا دے، المجید اللہ دیر لوی بزرگی شان والا دے. نو اللہ خپل صفت قرآن لومور کرے دے چیز ہم مجید یم او زما قرآن ہم مجید دے. اللہ اور امام قرطبی دا مجید یو معنی بلا کرے دا غڑے راجیبہ دا اگوئی بل ہوا قرآن مجید اینہو غیر مخلوق، کہ قرآن مجید دے دا مخلوق نہ دے. نو دمرا شان والا دمرا عظمت والا کتاب دے یا اللہ راغلے دا صدا پارا دے کم مقصد دا پارا راغلے. نو دا ما مخی دا اللہ کتاب کو لاؤ دے او دا سورت نم دے سورت ہود او بالکل دا دے آغاز لوی الف لام را کتاب احکمت آیاتہ اے ہادا کتاب احکمت آیاتہ دا شان والا کتاب دے احکمت آیاتہ دا دے آیتنا محکم کڑے شوی دی. سکڑے شوی دی محکم یو مانا او احکمت آیاتہ دویم مانا دا دے آیتنا دا حکمتنا ڈکڑے شوی دی. دے دوارو مانو تا یہ لغوکشی چا خون واخلے دا قرآن دا شاننا احکمت آیاتو دا دی آیتنا محکم کڑے شوی دی مضبوط کڑے شوی دی دمرا مضبوط دی چی دا زمکا و اسمان اخپل زہی بدل ولیشی خود قرآن حکم نبدلی فیصلائے نشی بدلے. سو کیوں نشی بدلے چاہ پاورشتا یا دا ہر صدرم برم کی دیشی خود قرآن یو جملہ یو خبر اسوک چیلنج کولے نشی. احکمت دمرا مضبوط ٹول دمرا مضبوط تقریر کی یو جملہ ویما کستاسو پزڑو ہو لگے دا نبیا بدا اللہ نم پا مین واخلے. صحیح دا دمرا محکم دمرا مضبوط تے چلوئی انہو لکتاب عزیز یقیناً دا قرآن دیر زبردست کتاب دے. نو چے قرآن عزیز دے زبردست دے نو ٹول کتابنا بیا زیر دست دی دا زبردست دے نو نور کتابنا دے زیر دست دی دا پٹول باندے حاکم دے حاوی دے. ازاغ جملے لرازم کا تاسو لے خوان در کو او یقیناً تاسو باتینا خوان واخلے دمرا مضبوط کتاب دے چلا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ باطل دیلا ند مخی نرات لیشی ند رستونا. امام ابن کثیر ہوئی اے لا سبیلا للباطل الیہ باطل دا پارا پدے کے دخل اندازے دا پارا اس لارا نشت دے دمرا مضبوط تے او کمال دارے لوئی لوئی بادشاہانو لوئی لوئی خانانو نوابانو پیریا پیرانو مولانو مولیانو دیر کوشش کرے رہے چی من قرآن بدل کو خو احمد جمشید ہوئی سوال لفظ وکالا شیدی بادشاہانو کوشش کرے دے خدا قرآن یو حرف ندے بدل کرے الٹا قرآن دا کمال کرے دے چلوئے لوئے بادشاہانے بدل کری دی. دنیا کوشش کرے دے چی منگ دا بدل کو خدا چاہ
او د دې پاور دومره سیواو انه لکتاب عزیز چې دې لوی لوی بادشاہان بدل کړي. اللہ نجاشی سو کو بادشاہ ہو کنا پر تخت ناستے او دا سے جڑول لے چی وہی جڑا کو دا سے دومرا پاور والا کتاب دے. نو مارزا کو چی احکمت آیاتو ہو دا دی آیتنا مضبوط کڑے شویدی. او دویم مانا چی کتاب احکمت آیاتو ہو داگے جدید والو دا یو دا سے کتاب دے چی دا دی آیتنا دا حکمتنا ڈکڑے شویدی. دسنا نو کوس یو سڑے ہوئی پا حکمت سرکارو کا نو سم مقصد دا دے چی پا قرآن سر پا علاقہ کی کارو کا دا حکمت تے دا دین لوی حکمت بل. او اللہ اور تپخ پل ویلی دی چی یاسین والقرآن الحکیم دا دا حکمتننا دا قرآن لے احکمت آیاتو نو بیا مخص وی اللہ وی ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. دا دی آیتنا دا حکمتنا ڈکڑی شیدی بیا فصلت بیا دا دی دا آیتنو تفصیل کڑی شوئے دے. یا اللہ دا تفصیل دا چیادہ طرف نہ کڑے شوئے دے. اللہ وی من لدن حکیم خبیر. دا حکیم او دا خبیر ذات دا طرف نہ دا دی دا آیتنو تفصیل کڑے شوئے دے. علماء ناس دی دا قرآن دا بلاغت داؤں یو عجیب انداز دے. کلچ دا اللہ دا کتاب آیت مکملی گی او دا اللہ پا یو صفت باندے مکملی گی نو دا ایسے نہیں چی کل کل آیت ختم کیو ایس پیس پا یو بس یو دا اللہ دا صفاتو نا یو صفت راواخلی او خبر دی ختم کی دا زمانگ دا علاقی اگا قاری نو چی قرآنو لنو اتلو ایسے تراو تا مخیطا شیو او بس انگلا دنگلا بے کول آخر کے بے یعلمون اللہ اور تریس تا تاوید را تاوید آخر کے بے غفور الرحیم یا اللہ اکبر. نا دا دس اسے پا یو صفت اسے آیت نہ ختمی گی. دا اللہ پا صفت چی یو آیت ختمی گی دا دی صفت رستا نئی جملو سرا یو ربطی صحیح او پا دے کے دیر لوئی راز پروتی. تاسو بوست دے دا دی یو سو مثالون در کون بیا رازم دیتا صحیح دا. لکہ ابراہیم علیہ السلام رب تو والار دے ہوئی اے اللہ کعبہ میں جوڑک للا بچیرہ سر والار دے اسماعیل علیہ السلام دوارا پلا روزے چے کعبہ تعمیر کرلا نو اس دوا غواری نو سوئی ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم. پیسے ہم نہ لگی ہوئے سبحان اللہ سختا سم حرکتوں کہے